د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په خصوصي او دولتي یتیمخونو کې څه باندې 360 بې سرپرسته او بې وزله ماشومان د ښوونې او روزنې په موخه د زده کړو تر پوښښ لاندې دي. مسؤلین وایي که خیریه بنسټونه او مؤسسات ورسره مرستې وکړي کولی شي له هغو اړمنو ماشومانو سره چې په تیرو کلونو کې څیړنې شوي د هغوی لاسنیوی وکړي. باید مؤسسات دست ما بگیرن، همراه ما همکار شوند تا اینکه یکی از ظلمت جهل تعلیمی را دور کنیم، دیگه فقر از بین ببریم. در هر بخشی کار کنه خوب است، وطن آباد میشه. و اما اینمی بخشی که اقشار آسیب پذیر است دیگه هم آسیب میبینه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه یتیم او بې وزله ماشومان چې لارو او کوڅو کې په لاس پلورلو بوخت دي له اسلامي امارت او مرستندویه مؤسسو څخه د خپلو کورنیو لپاره د زده کړو او اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. میتونیم تا شام کار کنیم، امارت اسلامی باشه خوب است. میتونیم کار کنیم تا شام دیگر. یا کار بار پیدا شود که ما در خانه باشیم، درس ما را بخوانیم. اما ما پیسه فیس کورس نداریم که ما بریم کورس بخوانیم. با کار میکشم. خوب است اگر رسیده به اینجا رقم میشود. ما خواستم ما یک بریم درس خانیم، پدرم ما کار کنه. ویل کیږي چې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د دغه ولایت د ځینو اداراتو په مرسته د تیرو کلونو څیړنو ښودلي چې په سعودي عربستان هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ډاګه شوی.